مومندرې ولسوالۍ کې د خیخۍ ودونو مصیبتونو له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال د ناسمو دودونو په تړاو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ښه تطبیق شوی دی. قومي مخور عبدالمجید مجاهد وایي دغه ولسوالۍ کې د ناسمو رواجونو په اړه د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان تطبیق شوی، مخکې به چې په ودونو، حج عمرې او غم پر وخت لګښتونه کېدل هغه کم شوي دي. د امیر المؤمنین چې کوم امر دی دا الحمدلله زموږ د ولس په ګټه باندې دا کوم رواجونه چې دي دا ناروا رواجونه دي، ځکه چې تاوانونه پکې د ولس زیات دي، خګبانونه پکې د ولس زیات دي. موږ د امیر المؤمنین ډېر خوشحاله په دې فرمان باندې او دا د ولسونه د سره همکاري وکړي چې د دې ودودونو د په حج کې مراسم، په خیراتونو کې مراسم، په مړي کې مراسم دا باید چې کم شي. دا زموږ د ولس لپاره په ګټه ده، زموږ په لپاره په عزت کار دی او خدای پاک په د امیر المؤمنین ډېر وسه ورکړي او ډېر طاقت دی خدای ورکړي چې دا رواجونه زموږ په همکارۍ باندې ختم کړي. د دې ولسوالۍ یو بل قومي مخور سردار حبیب وایي هڅه به کوي چې په خپل کلي کور کې به یې عملي کوي او پر خلکو غږ کوي چې د ناوړه دودونو لاس پر سر شي. څوک چې هغه لوړ لګښتونه کوي د هغې نه هم غوښتنه دا ده چې دا راکم کړي. وطن هم غریب دی، خلک غربت کې او دا بې ځایه مصارف او بې ځایه تاوانونه هغه چې په دې باندې کېږي هغه که د یو بل مسلمان په درد باندې دوا شي او چا سره لاسنیوی وشي. د مومندرې ولسوال قاري محمد عمران وایي د ناسم معامله ماتونکو رواجونو په تړاو د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان د ښه تطبیق په موخه مومندرې ولسوالۍ کې یو شمېر اصلاحي کمیټې جوړې کړي او تر ډېره بریده عملي شوی دی. دلته د امیر المؤمنین حفظه الله د خوا نه یو فرمان صادر شوی دی چې ټولو ولسوالیو ته، ټولو ادارو ته رسېدلی چې هغه د ناوړه دودونو د رواجونو مخنیوی دی. په دغه برخه کې موږ د قومي مشرانو ته سره د علما کرامو سره بار جلسې نیولې وې، هغوی ته م په دغه برخه کې توصیې کړي دي، هغوی ته هم خبرې کړي او د دې د فرمان د تطبیق صفات او د دې اوصاف مو ته بیان کړي دي او د هغه ناوړه دودونو رواجونو د اضرار مو ته بیان کړي. نو په اکثره قاریو کې د قومي مشرانو او علما کرامو له طریقه دغه فرمان کاملا تطبیق شوی دی چې موږ ته ډاډ او اطمینان راکول شوی. د مومندرې سیمه ییز مسؤلین د دې ولسوالۍ له ولسونو غوښتل هغه ناسم دودونه چې کلونه پر ټولنه حاکم او د شریعت خلاف دي د مخنیوي او له منځه تلو په برخه کې ورسره لا ډېره همکاري وکړي.